دا د لغمان مرکز اړوند کاپرګلۍ سیمه ده چیرته چې څه موده وړاندې له پاکستان هیواد څخه راستنه شویو کډوالو کورنیو ته د نمرو د ویش لړۍ پیل شوې وه. تازه همدلته یادو کورنیو ته د کور او ښار جوړولو ریاست له لوري نمرې په نښه او اسنادونه ورکړل شول. نن نه پس ته خپله نمره ابادولی شي. نن چې تاسو راغلي او د مهاجرین ورونه د شهرک کې ګورئ نو دې ته په دې شهرک کې نمرې توزیع کیږي او د نمرو سره عملا دې ته هغه سند ورکول کیږي د ځمکې د تسلیمې او عملا د خپل کور جوړولو لپاره کار کولی شي. موږ د پی ډي سي مجلسونو کې او نور مؤسساتو سره هغې سره موږ ذکر کړی دی انشاءالله چې هغوی م اطمینان راکړی دی چې مؤسسات هم وایي چې موږ انشاءالله دې سره په هر اړخیز همکاري به کوو انشاءالله. بل لور ته یادې کورنۍ د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه د مننې ترڅنګ وایي دغه نمرې به یې د سرپناه په برخه کې شته ستونزې حل کړي. له پاکستان راغلم کډوال یم په هریپور کې اوسېدلم په زور یې راوسړلو د سرپناه جمع نه و نو د اسلامي امارت نه مننه کوم چې موږ ته ځای راکړه او دې نه بعد به انشاءالله په خپل ځای کې خوشحاله یو او دا ځای به آباده کړو نو ډېر ته خوشحاله یو اسلامي امارت نه. پاکستان کې اسلام آباد کې اسلام آباد نه ګونډا شریف نه راوسړلو موږ رالو خپل وطن د اماران نه ډېر خوشحاله سو خپل سرپناه ځای راکړه. د یادونې ده چې په یاد ښارګوټي کې د سړکونو د هموارکارۍ چارې هم روانې دي.